همدا اوس پر مفتي منیر شاکر باندې به مې چاودنه په خپل جومات کې سوې ده چې دی روغتون ته وړی دی. دا ځای نه دی معلوم چې دی ژوندی دی او که په شهادت رسېدلی دی. خو اوس لږ ساعت مخکې دی په خپل مسجد کې و چې پرده باندې په مسجد کې به مې چاودنه وسوه. دا وخت دی روغتون ته وړی دی چې نن 14مه روژه ده. راځئ نور مکمله تفصیل په دغه ویډیو کې را سره وګورئ. مفتی صاحب ځای کې دماکه وشوه. مفتی صاحب هم زخمی دی. چې څومره ملګري دي دا ټول دلته زیرو کوي چې څومره ملګري دا ویډیو ګوري د نیټ په وساطت سره. السلام علیکم قاري صاحب. قاري صاحب دماکه وشوه دلته مفتی صاحب ځای کې. مفتی صاحب زخمی دی. زر راورسوئ او شګې کلا کې زر او زر رسئ. زر کاته خرابه ده. ملګرو دا وینئ دا وګوره دماکه وشوله دلته مفتی صاحب ځای کې. هغه دروازه کې ولې نه تاسو ته مفتی صاحب کار کوي څلور ټیم باندې چې دا دوه دنه وشي